سلام، وخت مو پخیر. ولسي جرګې خوشحال سادات څارنوالی ته معرفي کړی. د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت کمیسیون د عامه ساتنې ملي تصدۍ مشر خوشحال سادات څارنوالی ته معرفي کړی. د ولسي جرګې په یوه مکتوب کې راغلي چې خوشحال سادات د وروستیو ګمارنو مدیریتي کمزورتیا او شویو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره جرګې ته له ورتګ ډډه کړې ده، نو ځکه څارنوالی ته معرفي شوی. په دغه مکتوب کې د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه شوې چې د سادات واک وځنډوي او د کمیسیون د پریکړې د پلي کېدو په اړه د ولسي جرګې استازو ته راپور ورکړي. تر اوسه خپله خوشحال سادات او د کورنیو چارو وزارت په دې هکله کوم څه نه دي ویلي. خوشحال سادات شاوخوا 7 میاشتې وړاندې د روان کال د حمل میاشتې په 23مه نیټه د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی دی.